اثر ډېر اهم صورت دی ذکر او هر مانځه کې لولا او پرېږدی مه او د هغې سره سره دا دعا ده او نور هم کومې دعاګانې کوې نو په اخره کې امین وایه. البته په دې صورت کې ځینې خلک خپل ډېر صلاحیتونه صرف کوي، ورځ هم پې تېروي، درې هم پې تېروي، پنځه هم پې تېروي او په هغې باندې موږ هم یو کال د دې خبرې کوشش کړی چې خلک پې پوه شي. زما خیال دا دی چې په هغې باندې ټول ملګري پوه شوي چې هغه د فاتحې د لوستلو متعلق خبره وه او هغه د امین د ویلو متعلق خبره وه. په دې خپل صلاحیت تاسو هم مه صرف کوئ او زه هم پې نه صرف کومه. د دې په ځای باندې بل یو حکم که هغه یې زده کړو، په هغې باندې خپل صلاحیت صرف کړو، نو په هغې کې به انشاءالله اجر ډېري. دا د اولا او د غیر اولا یوه معامله ده د علمای کرامو په منځ کې. البته د چا چې کم تحقیق دی، په کم انداز دی، په هغې د عمل کوي، الله به اجر ورکوي. ما درته ویلي یو خو ځان لمونځ دی، نو دا صورت لوله دا خو بلکل دی نه بغیر لمونځ کېږي نه. البته د امام معامله ده. زما خپل چې زه په کوم طرف مطمئن یم هغه دا ده چې زه په ملا پسې ولاړ یم، نو چې پټ مونځ یې د ماسپښین او د مازدیګر نو زه پسې سوره فاتحه لولم، او چې کوم ښکاره مونځ دی چې هغه د ماښام دی یا د ماخوستن دی یا د سحر دی، نو په امام پسې زه سوره فاتحه نه لولم، د هغې تلاوت ته ودرم. اوس که څوک په دواړو کې لولي ښه کار کوي، ما ته هېڅ تکلیف نشته او الله به وله اجر ورکوي. د چا چې کوم تحقیق دی، غرض مې دا دی چې په دې باندې لانجې نه دي پکار او دا زور د هېچا نشته چې هغه ووایي که چا پسې ونه ویله په دې ښکاره کې یا پټ، نو بلکل د هغه مونځ نه کېږي. نو دا به د ډېر لوی لوی تابعینو او د لوی لوی اسلافو او بلکې د صحابه کرامو منځونه نفي کول دي. نو دا زور څوک کولی شي؟ نه شي کولی. غرض مې دا دی چې په دې کې څه لانجه نشته، جګړه نشته. دا اختلاف چې په کم انداز باندې لکه څنګه چې وایي چې د علماو اختلاف رحمت دی، نو په کومه اندازه او په هغه اندازه پرېږدي نو واقعي رحمت دی. خو چې ته د هغه اندازې نه وباسي او غلو طرف ته ځي، افراط تفرید طرف ته ځي، نو بیا د رحمت نه زحمت جوړېږي. په دې به پلاروالي، زویوالیتوب دا به نه خرابې، په دې مسلو به ګاونډ نه خرابې، په دې به ملګرتیا نه خرابې، او بلکې په دې باندې چې بحثونه کې، جګړې کې او جنګ کې، نو د دوم او یاره دې دپاره دلایل زده کوي کوششي. نو زما درخواست دا دی چې د دې په ځای باندې د پلار متعلق څومره حدیث دی هغه زده که، د مشر قدر به کوې د هغې څومره حدیث دی هغه زده که، ګاونډ به پالي د دې کم احکام دی هغه زده که، که نارینه دی د ښځې کم حقوق دی هغه زده که، که زنانه ده د خاوند کم حقوق دی هغه زده که، یا به حیثیت مسلمان زما په دې خاوره اسلامي څه ذمهداري ده هغه زده که، که زنانه ده به حیثیت زنانه زما د پیدایش د ژوند د تېرولو اسلام ما ته کومه ذمهداري را په غاړه کړې ده هغه زده که. نو ګوره یو به راته اجر هم میلاو شي، ثواب به هم میلاو شي، ذمه به هم فارغه شي، او قیامت کې به هم سرخروی بلکل به مطمئن چاره ما خپل کار کړی ده. خو نقصان چې دا شنه درته زده دي او د هغې سره دام یاد دی، نو یاد یې که، خو جګړه پې مه کوه. خو مثلا چې کم مسایل داسې دي چې هغه د ډېر ټیم نه اختلافي را روان دي او هغه چا اتفاقي کړي نه دي او نه اتفاقي کېږي او دا تا ته زده او د دې په مقابله کې چې دا څومره احکام دي د هېچا پکې اختلاف نشته، د هېچا هغه درته نه معلوم، په هغې پویه نه، نو دا د خپل ځان نقصان هم دی او دا د معاشرې نقصان هم دی او دا د امت د افتراق او د انتشار ذریعه او سبب هم دی. زما په خبره باندې به تاسو پوه شوي یئ. دا ذهن جوړ کوي، کولاو ذهن زمونږ په اصولو کې اختلاف نشته. دا څومره اصله الله زمونږ یو دی،
پیغمبر هم یو دی، قرآن هم یو دی، قبله هم یو ده، او په حقیقت کې زمونږ مقصد هم یو دی. نو بیا لانجه ولې ده؟ بیا جګړه ولې ده؟ بیا دا لوډ سپیکر د یو بل خلاف ولې استعمالیږي؟ منبر او محراب ولې خلاف استعمالیږي؟ نو دا ذهن کولا او ذهن چې څوک هم دی، د چا کوم تحقیق هم دی او په کوم ځای کې هم دی، نو دا خپل رونه وګڼئ. انما المؤمنون اخوه، رونه دي رونه. او دا الله حکم دار چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بس ډلبازۍ نه ځان وساته. او د انما المؤمنون اخوه حقیقي مصداق ځان جوړول پکار دي. زمونږ دا ټولې مسلې باندې شي، خو چې کوم زمونږ دشمن دی، دشمن زمونږ دی دا یو دی. دا موږ چې کوم تقسیم کړی دی او ځان هم په کومو ګروپونو نومونو کې تقسیم کړی، زمونږ دشمن زمونږ تقسیم نه دی کړی. او دا تاریخ هم ګواه دی. او هغه چرته هم دا نه دی ویلی چې دا پکې دیوبندی دی، دا پکې پنجپیری دی، دا پکې اهل حدیث دی، دا پکې بل دی. دا تقسیم هغوی نه دی کړی، دا تقسیم من کړی دی. چې کله هغوی گزار کوي نو د هغوی گزار په چا دی؟ په مسلمان دی. او بس تم دا ذهن کې کېده چې الله زمونږ تعارف کړی، تعارف هو سماکم المسلمین من قبل وفي هذا، تاسو له الله نوم ایښودی څه؟ مسلم. بس موږ مسلمانان. او دغه تعارف دپاره ټیک ده، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. صرف د تعارف او پیژندګلو دپاره غرض مې دا دی چې د چا کم تحقیق هم دی په هغې د عمل کې الله به اجر ورکړي. دا مسله ذهن کې کېده. د چا کم تحقیق دی، د تحقیق په بنیاد په یو طرف روان دی، یا مثلا یو کس ناپوهه دی او هغه په بل پسې روان دی، د تحقیق چېرې اطمینان دی، نو الله به هغه له هم اجر ورکوي. دا څوک چې روان دی ته له هم اجر ورکوي، دې کې شک نشته. خو چې ته پوه شو چېرې دا په غلطه دی یا زما تحقیق ټیک نه دی، نو بیا خپل تحقیق هم پرېږده. البته بیا دا ضد دی، دا کینه ده، دا نه ده پکار چې ته په یوه مسله باندې ورسې او د دلایلو په بنیاد باندې چې قرآن او سنت راته دا وایي، خو یاره دا ده چې نه کلی راته داسې وایي، پښتو داسې وایي، پارټي راته داسې وایي او مشر داسې وایي. دا بیا غلط کار دی، دا بیا ظلم دی، دا بیا بالکل هغه بت پرستی ده چې د یو مشر نه چاله ته بت جوړ کړي او د هغې تابعداري کوي. بهرحال دا خبرې من بار بار کړې مې، یو ځل مې بیا هم وکړې، په دې پوه مې دا ټول زمونږ وروڼه دي او څوک چې کوم ځای کې د دین خدمت کوي د هغې قدر کوي، د هغې احترام کوي، سره د دې نه چې هغې نه کوي. چې څوک یې کوي او که نه کوي، زمونږ د چا څه کار نشته. خپله غاړه به ازادو، خپله ذمه به فارغو، خپل پیغام دا به خلکو ته رسو. خپل پیغام د څه دپاره چې ذمه فارغ شي او دا سترګې پټې شي چې کوم لازمي اخروي دایمي ژوند دی چې هلته د سکون او د اطمینان زندگی هغه تېرو کړو، الله راته خپله رضا او ورسره جنت نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.